سلامونه ملګرو، هر د صحتمند به یاست. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو دا وښیم چې تاسو له میګا پرو له ویب سایټ څخه څنګه استفاده کوئ یا له عمومي ډیشبورډ سره بلدتیا په خاطر همدا ویډیو ریکارډ کوم. راځو لومړی به اکاونټ ته لاګین شئ، یوزرنیم به ورکړئ، پاسورډ به ورکړئ او دغه لاندې کوم حروف چې دي همدغه په هغو رقم به ورکړئ لکه څنګه چې لیکل شوي دي. لاګین به کلیک کړئ. لاګین وروسته تاسو دلته رالاست، دغه لومړی اپشن فارکس ټریډینګ به انتخابوئ یا کلیک کوئ. دلته راځو په دا لومړۍ صفحه کې اولنی کوم اپشن چې ده د سټارټ اپ لیسن چې ده، دلته هغه پکیج اندازه معلومه $100 پکیج دی، $500 پکیج دی یا چې هر څو پکیج یې هغه تاریخ یې پسې لیکلی 8 سپتمبر پاله شوی ده. همداسې په دې اکاونټ کې که زیات پکیجونه یې دغه کاته ترغوندې دغه شکلي کې ټول درته ښکارېږي. لومړی په دې کې $100 پاله شوی، بیا 500 بل پاله شوی، یا تاریخ او شی لیکلی دی، بیا 500 بیا پاله شوی په دې اکاونټ کې. اوس راځو د دې لومړی $100 اکاونټ ګټه ګورو. ویو کلیک کوو، دغه ویو چې دلته لیکلی ده داسې مو کلیک کوو، ورته منتظر کېږو. په دا 2D آوټپوټ کې به نن ورځې 0.3 ګټه ماته راغلې ده او ټوټل ګټه چې ده ټوټل کریډیټ ما شوی ده 58. غواړو ټول لیست یې وګورئ، همدغه لومړنۍ دایره چې 2D آوټپوټ د 0.3 کې لیکلي دا به کلیک کړئ، داسې کلیک ورته منتظر به شئ. دلته ټول لیست سره راخلاصوي، د هر ورځ تاریخ همداشان ګټې لیکل شوي چې دومره ګټې دې ورځ شوي ده. چې کاته ولاړ شئ دلته مجموعي درته لیکلي $100 پکیج ده، $58 دې ګټه شوي ده. اوس په دې اکاونټ کې مثال نور پکیجونه لرئ، دلته به راشئ بل پکیج به انتخابوئ، $500 پکیج زه انتخابوم او راځم ویو بیا کلیک کوم. ویو چې دې کلیک کړل دغه ده، بیا دلته کتل چې ګټه وګورئ، د هر ورځ ګټه وګورئ، دلته مجموعه درته راړي $150 د $500 پکیج ګټه شوي ده. نو اوس راځو بل اپشن ګورو، دغه سټاپ کمپاونډینګ به هغه وخت موږ کلیک کوو که چېرې غواړو چې موږ اصل سرمایه وباسو. په هغه اصل سرمایه کې 10% ګرځوي کمپنۍ او یې پسې موږ ته بیرته راکوي. اوس راځو عمومي نور بخښونه یې تشریح کوو، ځو بیرته ډیشبورډ ته. دغه لومړني اپشنونه چې وو دغه موږ تاسې د سرمایې اړوند وو چې سرمایې هغه ورځنۍ ګټه او ټوټل ګټه پکې معلومېدله. راځو کاته کرنټ پکیج زه دلته $1000 پکیج لرم، یعنې هغه 2500 مجموعي زر کېږي. که $1000 زر لیکلی، که 500 به لیکلی، که 100 به لیکلی. کرنټ کپینګ څه معنا لري؟ $5000، یعنې دغه اکاونټ سپورټ لري چې په یو د یونې په جریان کې تر $50 د نیټورک مارکیټینګ ګټه واخلي. که چېرې ته نیټورک مارکیټینګ ګټه تر $50 اضافه کېږي هغه ته نشي کولی چې واخلې. همداسې $100 500 کپینګي، د 500 $2500 کپینګي، د 1000 $5000 کپینګي. بای پکیج، د دې پکیج په واسطه په اخیستلو سره کولی چې ته ځان ته یو پکیج واخلې. داسې کله تا کلیک کړو بای پکیج، ځان ته بل پکیج اخلې یا لومړي ځل لپاره پکیج اکاونټ جوړ کړې، پکیج انتخابوې. پکیج بای لیسنس څنګه کلیک کړو، مثال $100 پکیج اخلم، دې په کلیک کولو سره بیا دوه تادیې لارې ته لري، یو همدغه د ایتریوم بیټکوین ایتریوم USDT لارې ده او بل د داخل د والټ لارې ده چې دا بل ویډیو کې ما تشریح کړې ده مکمل. بیرته ځو شاته. بل اپشن چې ده له بای پکیج را لاندې فنډي والټ، دغه والټ ته موږ ته کله تاسو غواړو چې ډي والټ ته پیسې راولېږو له اکسچینجو چې یا له والټو چې همداسې لکه موږ تاسې له باینانس څخه رالیږو، له باینانس څخه چې پیسې رالیږو، د فنډي والټ چې ادرس راخیستل کېږي، ته به ادرس راخلې، هغه ادرس به لیږې باینانس ته، باینانس یو پیسې ورته رالیږي. بیا له خپله ډي والټ ته کولی شې چې خپل ځان ته پکیج اکټیو کړي یا نور ملګرو ته پکیجونه ځینې اکټیو کړي. په بله ویډیو کې دغه ادرس چې راخلې څنګه راخیستل کېږي ما تشریح کړی ده، بیا هغه ویډیو در سره وګورئ، زما په چینل کې شته. نو نه غواړو چې ویډیو غټه شي. بله ای والټ ته، ای والټ کې هغه ګټه تا ته ښودل کېږي چې تا ته نیټورک مارکیټینګ له لارې راغلي او دا کولی شي ته وباسې، محدودیت نشته. تر $50 چې اضافه یې ته کولی شې دغه ګټه ویډرا کړې. بل راځو ډیپازیټ والټ. ډیپازیټ والټ هغه والټ دی چې ته له باینانس څخه غواړې خپلې پیسې هغه ته راولېږي، ډیپازیټ والټ ته راولېږي، بیا له دې ځای څخه ملګرو ته پکیجونه اکټیو کړې. دغه دا والټ ډیپازیټ والټ هغه والټ ته چې ملګرو ته پکیجونه خارجین اکټیو کېږي. دې والټ ته به له باینانس څخه تو پیسې رالیږي، ادرس هغه له فنډي والټ څخه ورته راخیستل کېدو. بل چې دا پاسیو کمیشن، دا پاسیو کمیشن هغه کمیشن ده د تا نیټورک مارکیټینګ ګټه چې راخلي، مثال دې اونۍ ګټه شوې ده $100، دا $100 په 2 حصې تقسیمیږي، 80% ګټه تا ځي ای والټ ته،
چې دا ستا په اختیار کې درته کولی شي له دې څخه ویډرا وکړې. او 30% راځي پاسیف کمیشن ته چې هغه 30 ډالر کېږي، هغه دلته دې ته راځي. دې څخه ته نشې کولی چې ویډرا وکړې. په دې باندې ټریډ روان ده، د هرې اونۍ تقریبا 10% ګټه ستا ای والټ ته راځي، دغه دی پاسیف کمیشن. هغه ای والټ ګټه به کولی شي چې ویډرا کړي. ولې دا چېرته نه ځي؟ په دې باندې کار روان وي، د میاشتې تقریبا 10% ګټه ستا هغه ای والټ ته راځي چې د اونۍ باندې تقسیم هغه اونۍ چېرته ورسېده، هره اونۍ هغه ګټه راځي ستا ای والټ ته له پاسیف کمیشن څخه. پینډینګ والټ هغه والټ ته چې تو یو کس ستا له لینک څخه مستقیم اډ شي، د هغه 9% ګټه چې راځي تر دوشنبې پورې هلته پینډینګ والټ کې پرته وي. دوشنبې په ورځ باندې بیا هغه ځي ای والټ ته. اوس مثال ته یو کس اډ کړو، $500 سرمایه‌ګذاري هغه کړې ده مستقیم ستا له لینکه، $50 به ستا پینډینګ والټ کې تر هغه وخته پورې پراته وي تر څو پورې چې دوشنبې ورځ وي. دوشنبې په ورځ به بیا ستا ای والټ ته ځي. یا مثال ته یو کس اډ کړو، هغه $100 سرمایه‌ګذاري کړې ده، $1 به دلته پینډینګ والټ کې تر دوشنبې پراته وي، دوشنبې بیا ستا ای والټ ته ځي. پینډینګ یعنې انتظار حالات. همداشان که $10 سرمایه‌ګذاري یو کس کړي تا ته به البته مستقیم ستا له لینک څخه هغه ګټه دلته راځي، تر دوشنبې پراته وي، دوشنبې ستا ای والټ ته ځي. بل ټوټل بونس ایرنر د کلیک ټو یو چې کلیک کې ستا هغه ټوټل نیټورک مارکیټینګ کومه ګټه چې کړي هغه درته شو کوي. له دې نه به زه تېر شم، خپله ګټه به درته شو کوم. همداشان راځو دلته چې دا منیمم بیسیک ټریډر دلته دغه ده، دلته یې ته هغه رینک ښکاره کېږي چې ته کوم رینک لرې. همداشان دا مهال زه ګولډ رینک لرم، ګولډ مارک دلته ماته راړولی ده. هر رینک که تاسې لرئ دلته درته شو کوي هغه. که کوم رینک نه لرئ دا به دغسې پرې پاته وي. اوس بل راځو انیوایډ ریپر لینک. دلته د 2 اپشنه دي. که لیفټ انتخاب کې کاپي لینک ووهږې، دغه لینک به هغه کس ته لېږي چې ته غواړې یو کس خپل لیفټ ته اډ کړې. که رایټ ته اډ کړې رایټ به انتخابوې، دغه رایټ انتخاب کړ، کاپي لینک به ووهږې، هغه کس ته به یې پیسټ کوې تر څو هغه لینک باندې هغه کس اکاونټ جوړ کړي، هغه اکاونټ چې جوړ کړي ستا رایټ ته به اړ. بل د ټوټل ډاونلاین لیفټ ته او ټوټل ډاونلاین رایټ ته. دا کلیک ټو یو چې کلیک کې دلته درته ښیي یو زما 201 نفره چپ طرف ته دي او 450 نفره زما رایټ طرف ته اډ شوي دي مجموعه. بل راځو کلیک ټو ویو، دلته وی کلیک کیری فارورډ لیفټ ته او همداسې رایټ ته. داسې کلیک کې ورته منتظر به شي. دا ده اوس د ما چپ طرف ته له تېر ورځ دوشنبه وه، نن سېشنبه وه، دا 2 ورځې کې $900 اډ شوي دي. او رایټ طرف ته مثال معلومه ده چې هر څومره وخت اډ شوي دي، خو $40,000 ما رایټ اډ شوي دي. دلته د دې اونۍ په جریان کې پیسې اډ کېږي تا رایټ او لیفټ ته له غذایي پلاس څخه 10% درکول کېږي. اوس به ته فوکس په دې کوې چې هغه لیفټ لاس ته یا ضیعي پلاس ته، البته لیفټ نه مهم نه ده، هر لاس تا ضعیف یا هغه ضعیف لاس ته کار وکړې تر څو هغه لاس چې تا ته 10% ګټه درکړي. اوس دوشنبې ورځ راشي که چېرې نور اډ شوي، نور سرمایه اډ شي زما لیفټ ته، البته یا ما اډ کړي یا ما لیفټ کسانو نور اډ کړي، هغو څخه به 10% ماته راکوي. که نور هېڅ نه شي اډ دغو 900 به 10% دوشنبه ماته ګټه راکوي، $90 به راکوي. که چېرې زیات شي هغه زیاته به راکوي. نو دا و عمومي د ډیشبورډ تشریح. پاته سولو دغه منیوګانې سي نورې دا په بل ویډیو کې تشریح کوو تر څو ویډیو غټه نه سي. یو اپشن په عمومي صفحه کې دغه لایف ټریډینګ په عمومي سر کې لیکلی ده. دا چې تاسې کلیک کوئ د نن ورځې عمومي هغه د چې کوم کار کړی ده، کوم کرنسي چې اخیستي او خرڅ کړي، په کوم کې ګټ کړي، کوم کې تاوان کړی ده، هغه په همدې اپشن کې درته شو کوي. دلته ورته منتظر کېږو تر څو هغه عمومي صفحه راخلاصه کړي. دا ده. اوس راځو کته دلته به لږ انتظار باسئ، بعضې وخت سینټ ضعیفه وي، هنګ پاته وي. اوس 2022 کال د جنوري په میاشت کې دوی 14.8% ګټه کړې، له هغو څخه یې تقریبا 9% ګټه موږ ته راکړې، نور یې ځان ته ګرځولې ده. فبروري میاشت کې راځو. فبروري میاشت کې تر اوسه پورې دا میاشت جریان لري 0.8% تر اوسه دوی ګټه کړې ده، نور میاشت خو پرې پاتې 22 کال. اوس راځو نن ورځې ټریډونه یې ګورو، ټریډ ډیټایل ګورم د 2022 کال د 2 میاشتې 8 تاریخ باندې داسې اف کوم هېواد پیسه ده په ایچ یو اف په پیسه باندې تبادله کړې سي منفي 1.0.250% یې تاوان کړی ده. همداسې دا بله پیسه دې کې تاوان کړی، دا بل یې ګوره ډالر یې په فنلنډ په هېواد پیسه بدله کړي دي 0.2% یې ګټه کړې، په دا بل یورو په کومې پیسې بدله کړي کې تاوان کړی، په دې کې تاوان کړی، په دا بل کې ګټه کړې، بل کې ګټه کړې. دوی د ورځې اخر ته راځي دغه تاوانونه له ګټې څخه منفي کوي، هغه پاته ګټه هغه په ټولو سرمایه‌دارانو تقسیمه کوي. البته په اوسط ډول باندې دوی چې موږ تېر وخت په کتو سره سل حساب چې قرار حساب کوړته 0% د 0 معاملو کې دوی تاوان کړی، په 80 کې ګټه کړي. دا 0 تاوان چې هغه 80 منفي کې ورځي اخر ته بیا ګټه پاتې، کله ګټه زیاته کله کمه. نو همدا د عمومي ډیشبورډ تشریح سو هله سرمن خلاص شوی. که کوم پوښتنه لرئ له موږ سره کمنټ کې شریک کولی شئ، موږ تل خدمت کې یو. ښه وخت کې چاره.